د ولسمشر غنی د لوړی په مراسیمو کې محسن داوړ ته بلنه ورکړل شوې ده. دا چې چا ورکړی د راځي دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له لوري په دې هیواد کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ته د ولسمشر غنی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. افغان سفارت په یو بلنلیک کې محسن داوړ ته په ډیر ویاړ سره لیکلي دي چې افغان حکومت په ډیر ویاړ سره ستاسې ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی له بریا وروسته د هغه د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه درکول کیږي چې پکې ګډون وکړئ. له محسن داوړ غوښتل شوي دي چې د روانې فبروري میاشت پر 28مه نیټه د ولسمشر غنی د لوړې مراسم په کابل کې ترسره کیږي چې تاسې هم باید په ډیر درنښت په دغه مراسمو کې ګډون وکړئ او د دواړو لوري د خلکو او قومونو ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. محسن داوړ هم د افغان حکومت بلنې ته خوښي ښودلې ده او په ډېرې خوښۍ سره د افغان سفارت بلنلیک په ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې پورته کړی ده. محسن داوړ په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې ډېره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهور رئیس افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. محسن داوړ په خپل ټویټ پیغام کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده او لیکلی دي چې زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. هغه په بشپړ ټویټ کې لیکلی دي چې مینه په راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوري افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. محسن داوړ د منظور پښتون نه وروسته د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر بلل کیږي چې تل د لر او بر افغانانو لپاره خپل غږ پورته کړی ده چې له همدې امله ورسره د ملاتړ په توګه ټول افغانان ولاړ دي. د افغان حکومت دا کړنه افغانانو ستایلې ده او ترې غوښتي دي چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ نور مخکښ مشران علي وزیر، افرا صاحب خټک، وړاندګڼونه ثنا اجاز او بشرا ګوهر هم د ولسمشر غنی لوړې مراسمو ته را دعوت کړي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ دغو مشرانو د ولسمشر غنی د بریالیتوب وروسته په لومړۍ ورځ هم د ټویټ پیغامونو له لارې ولسمشر غنی ته د بریا مبارکي ورکړې وه. دوستانو، ستاسو د حکومت دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.